هغه بیت الله چې دا آزادونکي د طالبانو له جبابرو د کبرجنو نه د مکې یو نوم بکه د طالبانو بکة مبارکه بکه ځکه ورته وایي دلته بکه کولو ته وایي دا هم کبرجن او مغروران ټکوي. ذلك ومن يعظم حرمات الله. طالبانو ورونو روح المانی دلته یو خبر کړي بیت الله ته چې هر څوک راسي طالبانو عاجزي کوي. هر څوک چې راسي وایي بعضې خلک وایي چې اصل کې دلته طالبانو یو علم د نجوم ورته وایي. دا پخوا دنیا کې چې غټ غټ ښارونه جوړ شوي طالبانو دا د نجومو په هغه باندې جوړ شوي. که تاسې د قاهرې عاصمة مصر د دې هغه تاریخ وګورئ چې دا یې نوی خطونه یې واچول که نه اختطاط دې ته وایي خطونه یې چې واچول د قاهرې بیا دوی ستوري ته انتظار کوو چې هغه ستوري راوخیږي زه به یو دم هغه پکې واچوم تیږې به په تدونو کې واچي هغه تارونه زغلولي ول چې سړي ته ویلي ول هغه ماهر سړی دلته ناست چې څنګه ستوري راوخر دلته به ته دا تار وخورې ټول تارونه به وخوري شرنګاني پکې ولا شرنګاني به وسرنګېږي خلک تیار آماده ناست ول کې به دستي سیمټ وخښ کې په دې تادو کې واچي کارغای کاپې راغی کارغای خو پېژنې خو ها دی راغی چې په تار کېناست هغوی فکر وکړو دا خلکو خو ډېر غټ بازار و د خلک هېڅ ویلې چې لکه سیغۍ وخورا نو هغه یې ور واچول هغه کوم مراد چې دوه پوره نه سو دا طالبانو دا ډېر دنیا کې کتابونه دی یو کتاب د طالبانو ورونو کتاب الخطط والآثار للمقریزي ورته وایي 4 جلدونو کې کتاب ده د مصر په حالاتو باندې دته الخطط المقریزي مصر خو طالبانو د دنیا ډېر د علم وطن تېر سوی ښه ډېره لویه حباره لري ډېر ښه تمدن لري طالبانو له اسلام نه مخکې نو رښتیا خبر مې کوله وایي بیت الله ته د عزت چې ورکړی دا د زحل یو ستوری د هغې د طالع د هغې د راختلو په وخت کې د بیت الله جوړه شوې نو چې یو شی د زحل د راختلو په وخت کې جوړ شي هغه ټول احترام دا خبره بیا روح المانی بد کړې ځکه روح المانی خو دغه شیانو سره هم ډېر مهارت لري. ذلك ومن يعظم حرمات الله څوک چې تعظیم وکړي د حرمتونو د الله فهو خیر له عند ربه واحلت لكم الانام حلال کړل سوي تاسې دپاره چارتایان الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس ځان وساتئ له پلیتي نه من الاوثان هغه پلیتي د بوتانو نه واجتنبوا قول الزور ځان وساتئ له قول دروغو نه حنفاء لله مائلین سئ له نور باطلو ادیانو نه دین د الله ته غیر مشرکین به ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء څوک چې شرک وکړي په الله داسې مثال ده لکه یو سړی چې راوغورځېږي له اسمان نه فتخطفه الطیر دی وتښتي مرغان او تهوي به الریح یا یې ویسي باد وی غورځوي فی مکان په یو جای کې صحیح لرې که سړی طالبانو باد ویسي دی واچي مرغان په هوا کې ټوټه حیران یې هغه سړی که نه نو دغه څوک چې د مشرکین وي دی هم طالبانو حیران یې کړي اوس مونږ چې ذلك خبر خو همدغه ده ومن يعظم شعائر الله څوک چې تعظیم وکړي د شعائرو د الله فإنها من تقوى القلوب دا له تقوا د زړونو ده د تعظیم د شعائرو نو طالبانو ورونو روح المانی دلته لیکلي وایي له دغه آیات نه شیطان استدلال کوي چې دا قبرونه څه دي د اولیاو دا هم شعایر دا هم شعایر د الله دي نو باید د دې تعظیم وسي تعظیم یې دا ده چې غټې ګمبزې پې جوړې کوي شمې پکې ولګوئ سره زر سپین زر پکې استعمال کوي پسې د شویګانو د زیارتونه هم که لیدلي بیخي ډېرې ښه جوړ کړي بیخي ډېر خطرناکې جوړ کړي زه چې ایران ته تللی وم دغه امام رضان چې دوی ورته وایي دا طالبانو د نبي علیه السلام په لمسیانو کې راځي یعنې بیخي لکه مدینه منوره داسې جوړ کړی ده په مشهد کې چې د دوی هر طرف نه به چې ورتلې لوحې به لیکلې وې حرام ته دا لاره تللې یعنې د حرام نوم یې پیښی بیخي خطرناک جومات یې جوړ کړي و که نه چې ورته حیران نو دوی د زیارتونو سره ډېره جوړه خو یوه نادره دا و طالبانو ایران کې دوی خو شویګان واکمن دي چې څومره زیارتونه دي طالبانو هغه دي موږ زیارتونو باندې خرچې کړې وې دوی خپل نه درلوده که نه ټول زیارتونه دي موږ د اهل سنه والجماعت ول خو دوی ډېرې خرچې پې کړې وې لکم فیها منافع تاسې لره په دې کې منفعتونه دي الی اجل مسمى ثم محلها بې بول دي جای د حلالولو ته هغه چېرته ده الی بیت العتیق بیت عتیق ته بیا یې حلاله خو طالبانو په حرم کې ده په حرم کې به حلاله کوي حرم خو دلته نه ده طالبانو ته جومات په حرم خو ډېر غټ حدود لري
اوس چې دې لپاره کوم ځای انتخاب کړی مینا سره نږدې د حلالولو دپاره دلته مستقل ځای. ولکل امة جعلنا منسک، الله وی مونږ ګرځولی هر امت دپاره یو شریعت، لیذکروا اسم الله، ذکر کوي نوم د الله، علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، فإلهکم اله واحد فله اسلموا، الله لره تسلیم کوي. وبشر المختبتین، زیری ورکوي مختبتینو ته، اطاعت کوونکو ته، مختبت طالبانو اطاعت کوونکی عاجزي کوونکی. الذین، مختبتین څوک دي؟ الذین هغه کسان اذا ذکر الله، کله چې الله ذکر سي، وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، وډار سي زړونه یې، والصابرین علی ما اصابتهم، او صابران صبر کوونکي به غشي چې دوی ته رسیدلي، قایمونکي د مانځه. ومما رزقناهم ينفقون، والبدنة د اوښه جعلناها مونږ ګرځولې تاسې لره، من شعائر الله لکم فیها خیر، تاسې لره په دې کې خیر ده. فاذکروا اسم الله علیها، ذکر کوي په نوم د الله په داسې حال کې ثواب، یعنې چې اوښه ملالوله طالبانو صوافان یا لاله کوي په حالت ثواب. اوښه به تملی نه طالبانو ورونو ښه. نبی صلی الله علیه وسلم د بخاري حدیث ته یو سړی ولید اوښه یې چپه کړې وله حلالولې، نبی علیه السلام ورکویلې اوښه دغسې سړی نه حلالوي، اوښه به په ولاړ حلالوي. داسې به وکړي چې دا چپه پښه یې څه ده بریک خو باندې به ولاړي، چپه پښه به یې ګونډه کړي، داسې به یې راټوله کړي کلکه کلک به یې وتلې، چې به یې غاړې ته چاړه ور واچوي. خلک وایي چې پیشکه مو اوساګانې لري، اوښه مو جای حلالېږي، دروغ. اوښ یو جای حلالېږي، دلته نحر پاس به نه وي، ځکه اوږده غاړه یې دلته به حلالوي، که دلته به رسي هغه ور واچوي چانه. خو ګوره که خوله خویند در باندې ولګوله که نه، ویډیو کوم لیدلې که نه، والله تخوان خو در کي، خو چې حلاله کړي دي نه یا حلاله نه کړي. ګوره امام ابو حنیفه رحمه الله یو وخت وایي هغه حلالوله اوښه، د چې طالبانو ونه شوله وتښتېدل، نږدې خلک مړه کړي ول، چې به بیا ویلې چې یاره اوښه چپه کوئ بیا حلالوئ، خو ولاړه نه کړي. والبدن فاذا وجبت جنوبها، کله چې ولګېد څنګونه یې یعنې راوغورځېده مړه سوه، فکلوا منها وی خورئ ترېنه، وطعموا القانع، ور یې کوئ ترېنه قانع ته هم، قانع چا ته وایي طالبانو چې سوال نه کوي، تعریض هم نه کوي، والمعتر او تعریض کوونکي ته. کذلک سخرناها لکم، همداسې مسخره کړې تاسې دپاره، لعلکم تشکرون. یو ټکي تمتیک کوي طالبانو کله چې چا قرباني وکړه لاله یې وکړه، درې تقسیمه ده، درې تقسیم واجب نه ده طالبانو ښه، دا مستحب ده. علما وایي که د سړي کور غټ کور و، میلمنو کور و، یې که بیخي تقسیم هم نه کړي پروا نه. لن ینال الله لحومها، نه رسیږي الله ته یې غوښې، ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم، هغه د تاسې کومه تقوا او الهیت تر الله ته رسیږي. کذلک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما هداکم وبشر المحسنین. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله دفع کوي لغه کسانو نه چې ایمان یې راوړی، چې دفع کوي هغه ضرر د دښمنانو. ان الله لا يحب، الله نه خوښوي کل خوان کفور، هر خائن ناشکران. اذن للذین یقاتلون، اعلان کړل سوی هغه کسانو ته، یقاتلون چې دوی سره قتال کول کیږي، د چی شي اذن اجازه ورته سوی، رخصت ورته سوی، بانهم ظلموا، په سبب د دې چې دوی باندې ظلم کړل سوی. وان الله علی نصرهم لقدیر، یعنې طالبانو په جهاد نبی علیه السلام ژوند خو چې په مکې مکرمې کې کوم ژوند و، هلته نبی علیه السلام صحابو به غوښتنې کولې چې موږ ته د قتال اجازه وکنې، ځکه هلته طالبانو د دعوت زمانه وه، ته به یې فکري ملګري ځان ته تیاروي، ښه ډېر فکري ملګري چې تیار تل مدني ژوند ته چې راغی، هغه ولینی آیات په جهاد کې دا آیات را اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. الذین اخرجوا من دیارهم، هغه کسان چې ویستل کړل سوي دي له کورونو نه بغیر له حق نه، الا ان یقولوا ربنا الله، رب دې مونږ الله ده، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، که چیرې نه وی دفع کول د الله خلکو لره بعضې په بعضو،
لهدمت الصوامع ړنګې سوي به وي صوامع طالبان هغه د علماو د بزرګانو د نصرانیت د دین کوټې به چې وي هغې ته به یې صومعه ویلې. و بیع د طالبانو یو خو یې ګوره د نصرانیانو د دین عبادت خانې دي، د عامو خلکو عبادت خانې، یو یې طالبانو د هغه عبادت خانې دي د بزرګانو یې، هغې ته بیع وي. او صلوات د یهودانو معبدونو ته وي، مسجدونه خو پې یعنې که چېرته الله عز وجل وایي که الله بعض انسانان په بعضو نه کولی نه یې دفع کولی نو هغه صوامع بیع جوماتونه چې د الله نومونه پکې یادېږي هغه به ټول ړنګ کړل شوي ول. و یو څه کسان الله جهاد ته را پیدا کي اسلام نه دفاع وکړي داسې سرکندنه وکړي که نه چې هغه اسلام هیبت او د الله د دین هیبت بیرته د خلکو په زړونو کې را پیدا کړي لکه نن یې چې موږ وینو. ولینصرن الله من ینصرهم ولینصرن الله خامخا به الله نصرت ورکوي هغه چاته چې ینصرو چا د الله د دین نصرت کړی وي. ان الله لقوی عزیز الله قوي زورور ده. الذین هغه کسان دي دوی ان مکناهم فی الارض که موږ دوی ته قدرت ورکو په مځکه کې اقاموا الصلاة دوی قایموي منځونه وآتوا الزکات وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. وإن يكذبوا كدوی دی تا تکذبو کی فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. دغه قومونو طالبانو د خپل انبیاو تکذیب کړی. موري طالبانو ورونو چې ته ځان نه داعي جوړوي خود به په ټولنه کې تا ته خلک راجګېږي نه به دې پرېږدي. ولې انبیاو هم سره هم دغه مقابله سوې ده دا به ته دې سره به کېږي خو چې ته هدف ولري نو مدل کوه یو ورځ به هدف ته ورسېږي. وقوم ابراهیم وقوم لوط واصحاب مدین وكذب موسی تکذیب کړل سو د موسی فاملیت للکافرین ما مهلت ورکړی کافرینو ته ثم اخذتهم فكيف كان نکیر یورې مې مهلت ورک بیا مې ونیول څنګه ودي ما انکار په دوی باندې بالکل په جیو. فکأی من قریة ډېر له کلیونه اهلکناها مونږ هلاک کړي دي وهي دا اهل د کلي ظالم ول فهي خاویة على عروشها دا کلی را غورځېدلی ده على عروشها اول چت را وغورځېږي بیا دیوالونه. وبئر معطلة او هغه تا چې معطله پاتې وقصر مشید او هغه قصر چې ډېر محکم جوړ سوی. زه طالبانو هغه ته هم تللی یم حجر ته د حضرت علي علیه السلام وښه څه وه چې تا ولالته قرآن چې کیسه کوي که نه ورته ویلې چې دې تا کې به یو ورځ پاسې اوبه څکي یو ورځ به دوی اوبه څکي. هغوی قدارنومی تړی چې راجګ سو وښه یې مړه کړه تا اوس هم هېڅوک هلته نشته خو څه شته طالبان چا ته مونږ ورغلو. وبئر معطل هغه تا اوس معطله پاتې ده انسانان چې هلته ول جنګونه یې چې پې کول وښې ته یې اوبه نه ورکولې برانت دې ته طالبانو حجر وایي. وکذبت اصحاب حجر المرسلین حجر طالبانو د حجاز برخه ده حضرت صالح علیه السلام دی. افلم یصیروا فی الارض ایا دوی نه ګرځېږي په مځکه کې فتکون لهم قلوب دوی لره به وي زړونه یعقلون بها په دې زړونو به ادراک کوي او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار سترګې نه ړندېږي ولکن تعمی القلوب زړونه ړندېږي هغه زړونه چې په سینو کې وي. طالبانو دلته ړوندوالی نه ړوندوالی د زړونو مراد ده کله د چا سترګې ړندېږي کله د چا زړه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرة اعما واضل سبیلا. روح المانی وایي عمرو بن مکتوم یو صحابي رسول الله ته راغی صلی الله علیه زه خو دلته ړوند یم الله قرآن کې وایي څوک دلته ړوند دي هلته به هم ړوند دي. نو نبي علیه السلام ورته ویلې دلته دا عمیه نه ده مراد هغه یو بصر د یو بصیرت د طالبانو عمیه د زړه. من کان فی هذه اعما چې تو په دنیا کې زړه مدرک نه په آخرت کې به مدرک وي. طالبانو روح المانی دلته لیکلي دي وایي هغه څه راته ورته د سیاحت نه مستحب انسانان باید وګرځي سیاحت وکړي. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون چې وګرځېږي نو زړه چې ولري ادراک به کوي نوي نوي شیان به وګوري. او طالبانو علما وایي کوم انسان چې په خپل کلي کې پاتې سوی ډېر بد اخلاق او دوی فکر کوي چې ټوله دنیا لکه چې زموږ د کلي غوندې ده که نه عادتونه یې هم همغسې وي هر څه یې همغسې
او چې وګرځېږي د دنیا د انسانانو عادتونه وګوري راوګوري تا ته به پته ولګېږي چې څه حالات. موږ د طالبي زمانه کې وو، د موږ سره د جنوب طالبان ول، ولایت به نه کیم چې بیا خوابد نو موږ یو ملګري و، بل ملګري ته ویلي وایي ملا پلانکیا ښه باډۍ دې کړې چې د شپې اوه بجې د طالب چرګۍ مطالعې نه وتلي دلته په چاقو وهه چې تا ما ته ولېږي چې باډۍ. خو سړي ته خو یې ځان پوه که که نه چې باډۍ زموږ په اصطلاح کې چي ته وایي. دا خو ګرځېدلی نه و، اول وار یو مدرسې ته راغلی نو ځکه ویلي چې لکه څه ډېره خطرناک خبرې هسې نور زموږ ملګري پرې وروتلي که نه سړی به مړ طالبان مړ کوئ ړد طالبان ورونو که نه بد اخلاقه څوکه په چاقو وهل بد اخلاقه کوي که نه د مدرسې ملګری د طالب که ښه سړی کوي بد اخلاقه یې کوي که نه څه ضرورت چې ته بد اخلاقي کوي. خو دا و ګرځېدلی نو چې اوس وګرځېدل طالبان و اوس دلته دی ټولی ناست ټول افغانستان ولایت طالبان یو د بل اصطلاحات سره اوري راوړي. یو مولي صاحب راته ویلې وی زه تېر امارت چې سقوط وکړو وایي زه د موږ د ولایتونو وی زه هغه ته لاړم داسې فکتیکا ته لاړلمه تېښته کې له فکتیکا نه خوست ته راکښته شو یو ملګري کور مې هلته ټلیفون نه و د ملګري کور ته ورغلم ملګری نه سره وي زه کته ناست یم ملګری مې راته وایي د ملګري ورور مې چې په نالۍ باندې وایي ما خو دا نه و اورېدلي که نه چې دوی توشکې ته نالۍ وایي توشکه څه د طالبانو دوی ما غوږ ته رسې راتلل چې راته وایي چې د ورور په نالۍ مې کې دا قریبه وه چې که نه وایي چې دی ما ته وایي چې د ورور په نالۍ مې کېده ما ته غوسه راځي کوم دا و چې زه چې جنګ ورسره وکړم چې وایي دی راباندې پوه شو چې موږ نالۍ توشکې په طالبانو بد اخلاقه وو که نه و خو ګرځېدلی نه و چې وګرځېده په طالبانو وګرځېږئ سیرو فی الارض فانظرو وګورئ د دنیا کې څه د طالبانو عادتونو اخلاقونو شیانو نظامونه بلد دی. او بله خبر دلته دا د طالبانو ورونه لهم قلوب یعقلون بها مدرک شی د طالبانو مدرک د علم چیرته د عقل چیرته د طالبانو زړه کې لکه په دماغ کې د عقل. دلته طالبانو ورونو روح الماني یو خبر نقل کوي روح الماني وایي فلاسفه داسې وایي چې کلیات او هغه جزئیات مجرده عن الماده یو طالبانو یو کلیات دي او یو جزئیات مجرده عن الماده دي د دې مدرک تو دې محل طالبانو ورونو هغه د تور ته وایي محل د علم چې د طالبانو چې تر کلیاتو هغه نقط ناطقه ده نقط ناطقه یې مدرک ده او هغه جزئیات طالبانو چې تر مادي پورې تړاو لري نو هغه خپل همغه حواس مدرک دي طالبان هغه جزئیات لکه دی اوس جزئي د طالبانو که نه زه چې د ده ادراک کوم پېژندګلوي کوم طالبانو د فلاسفه څه وایي طالبانو د ده مدرک دی چې په غږ باندې مې که د غږ واورېده هغه یې مدرک ده که په حاسه باندې مې واورېده دی باطره باندې دی مدرک ده که یو شی مې وڅکه چې څنګه خوند لري نو خو دی مدرکه ده طالبانو دا د فلاسفهو خبر شولی ما په خبر پوه نه شولی طالبانو هغه جزئیات مادي د هغې مدرک نفس ناطقانه د طالبانو مدرک همغه حواس دي که هغه ذایقه وه که حاسه وه که باصره وه که فلان که فلان. اما طالبانو ورونو محل د علم زړه ده رولماني دلته یوه ډېره ښه خبر کړې طالبانو د محل د علم او د عقل دا طالبانو دماغ ده که زړه دا علم ته پکې جای ده زړه کې ده که دلته ده قرآن خو ظاهر دلته وایي زړه کې ده او بعضې وایي او روح الماني وایي سړی په دې فکر وکړي دا دواړه یو ربط سره لري زړه او تو اوس خلک وایي که د زړه محل د علم وایي ډېر انسانان نه یې زړونه لرې کړل بدل یې کړل بیا یې زړونه داسې نه د طالبانو بیا هم هغه څه پکې دا یعنې الحاصل یې داسې راوځي د معاصر عصر تحقیق زړه مدرک د طالبانو چا ته علم راچي عقل ته یې راچي ډېر کرته طالبانو د انسانان چې بدل شوي دي که نه زړونه یې تر بدل کړي نو چې زړه یې بدل کړی طالبانو هغه کارونه ده ته خوند ورکوي چې د زړه والا لکه مثلا د دغه طالب زړه یې د دغه طالب ته ورسولی د یو شي سره ډېره مینه وه طالبانو زړه یې چې ورسولی اوس هم دی له همغه سره مینه کوي ناببره دی له دغه شي سره مینه کوي پوهېږي نه پرې باندې داسې معاصر کوم تحقیقات کې څه وي طالبانو نه زړه مدرک ده زړه کې مې علم شته طالبانو د زړه او د دماغو په مابین کې یو ربط ده داسې نه ده چې یو سړی وایي چې زړه یې ترې لرې کړه چې ولې علو یې خط داسې نه طالبان یو څه خامخا سته پکې یو څه تغیرات په دې سړي کې راځي د زړه په بدلون ویستعجلونک بالعذاب دوی تلې وار کوي تا نه په عذاب ولن یخلف الله وعده الله مخالفت نه کوي په وعید کې وان یوما عند ربک كألف سنة مما تعدون یو طالبانو خلف وعید کې ده یو خلف وعده کې ده یو چا سره وعده وکړه طالبانو هغې کې مخالفت موږ تاسو کې عادت څنګه ده ښه کار نه ده که نه یوه وعده ده وعده د خیر شیانو که چا له چا سره وعده وکړه طالبانو ورونو په وعدې کې خلاف ښه کار نه ده الله هم په وعدې کې خلاف نه یو خلاف په وعید کې د وعید قسم په الله کړي فریدم والي قمندان که نه حاکم یو چا ته وعید وکړي
نو وعید طالبانو چې زه به تاسو سره ګورم وعده نه وعید د شرع ورته دې کې طالبانو بیا ټولنه کې چې په ځای کې ښه ده ورته که عفو ترې نه وکړي په وعید کې چې عفو وشي ولا یخلف ما د الله په حق کې طالبانو په وعد او په وعید دواړو کې مخالفت نه دی دلته روح الماني یوه بله خبر کړي طالبانو ورونو چې الله عز وجل بیا جهنمیانو سره چې کومه هغه انسانان چې مسلمانان دي د جهنم وعده یې ورسره کړې چې څوک جهنم ته ننوځي بیا به سوځوم پکې نو بیا طالبانو ورونو بیا ولې مخالفت پکې چې بعضې انسانانو ته ګناهونه معاف کوي نو طالبانو روح الماني جواب داسې کړی چې هغه وعید وعده د وعید چې څه وي په شرطونو باندې څه وي طالبانو هغه شرطونه وي به که شرطونه نه وي نه وي بعضې انسانانو چې معاصي کړي الله عفو ورته کوي طالبانو هغه په شرطونو باندې دلته یې داسې بحث دا ډېره جنجالي مسله هم د طالبانو په دې باندې د عقایدو مسله ده داسې دعا کول چې الله پاک د دنیا ټولو مسلمانان جنت ته بولي داسې دعا کول څه دا مثلا په همدغه باندې بنا ده چې دې ته مسله د خلف الوعید وي ډېره اوږده مسله ده وکأی من قریة ډېر دي کلیونه املیت لها موږ مهلت ورکړی دوی ته او دا کلی ظالم یعنی اهل ظالم ثم اخذتها والی المصیر کلی ظالمي طالبانو که اهل ظالم دا مجاز ده کنه مجاز بالحذف ده قل ورتوایا یا ایها الناس ای خلقو انما انا لکم نذیر مبین فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم والذین سعوا هغه کسان چې سعی وکړي د موږ په آیتونو په بطلان کې معاجزي چې موږ عاجز کي یعنې د موږ آیتونه باطلې او موږ عاجز کي مقابله راسره اولئک اصحاب الجحیم دوی اصحاب د جحیم د جهنم دي